د کورنیو غالیو د بازار کموالی او د صنعتکارانو اندېښنې. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې د اصلي غالیو اوبېدونکي وایي چې د خامو موادو د بیې د لوړوالي او بهر ته د اصلي غالیو د نه صادرېدو له امله دوی ته ستر مالي زیانونه اوښتي دي. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې صنعتکاران له دې ستونزو راوباسي او دغه تاریخي صنعت ته یو ځل بیا ورغوي. د کندوز د ملي راډیو تلویزیون ادارې غونډه د دې رسنۍ د نشراتي او تخنیکي چارو د ښه والي په موخه د ملي راډیو تلویزیون د امیر په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د محلي حکومت د لاسته راوړنو او د هیوادوالو د غوښتنو په انعکاس ټینګار وشو. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د څښاک د پاکو اوبو لپاره 32 څاګانو د کیندلو او ترمیم کار پیل شو. دا څاګانې د NCE دفتر په مالي لګښت څه باندې 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت د راه نوین ټولنیز او پراختیایي دفتر لخوا کیندل او بیا رغول کیږي. د نویو څاګانو شمیر 12 حلقې دی او هغه څاګانې چې ترمیم ته اړتیا لري 20 حلقې دی.